الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم شپږشتمه سپاره سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سورت دے نزول کے 95 رستو د سورہ حدید نا سورتا سورہ قتال هم ہوئے او سورہ محمد ورتهم ہوئے دعوت سورت القتال فی سبیل اللہ سورت خلاصہ اتا علتون د جهاد یولس خطابات ذکر کی مومنانو تا او قبائح ذکر کی د منافقانو دی سورت کے د مسلمانانو د کفارو د منافقانو فمنس کی تمیز بیان ہے او دی صورت کے نیک بختا او د بدبخت حالات ذکر کئی سعداء اشقیاء معارف القرآن د مولا ادریسی کاندلوی رحم اللہ پدی ذکر کری رہی وی پدی صورت کے آغا خلق ذکر کئی چی آغا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمنانی او داغو مقصد صرف دائی چی دا اللہ رب العزت پلارو کی رکاوٹ جوش او داغی مقصد دائی چی دا دعوت مقابلو کی اللہ رب العزت اغیت وی اسی اچھتے گلگما عمل لی برباد دے ستانا دیر خخ خلق و اغی خخ عملو نکڑی دی دا کعبہ چی جوڑا دا دا بجان جوڑا کردوا دا جماعتونه چې په عربو کې جوړ دا مشرکانو جوړ کړي حاجیانو له یو ورکولې دا غي سره پیغام خادثه ساتله د غریبانو خیال به ساته الله قانون ذکر کوي اسی دي کړي ستانیت خراب ہوتا د سنه ملایي دیو جن اولنی آیات کو اضل اعمالهم دا سورۃ دا داسې صورت ده چې دا د منافقانو بیخ وایسي او زه ان شاء الله کوشش کوم هغه شان کوم چې په خاطر زمانہ کې چرته وي چې دا داسې صورت ده چې دا بیخکندي د منافق کوي اولات کوي الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي وصدوا عن سبيل الله خلق باندې د الله د لارې نه اے چې د الله د کتاب نه خلق باندې دا کافر دی اگر کده ډیر عبادتونه کوي اگر کده ډیر منځونه کوي اگر کده ډیر تسبیح ګرځي اگر کده ډیر کته برکیږي خو الذين كفروا دغه کسان دي کافر وسودو چې خلق باندې ان سبیل الله دلاره د الله نه څنګه باندې تفهیم القرآن دا مودودی لکلی دی زبداری و سراوالا ہے تفهیم القرآن دا مولانا مودودی پا دیوزی لکلی دی آغا وی خلق بندول پسو طریقو دی پینسا طریقی ذکر کردی اولا طریقہ دادا چی خپل ظلم او زور سرا خلق منا کئی دا اللہ کتاب تمزا خپل زور سر نئی ظلم پا خلق بانے کئی دویم دا پا ایمان والا باندی ظلم کئی دریم دا پا مختلف طریقو سرا دین خلاف خلقو توسوسے کئی پا مختلف طریقو سرا دین خلاف وسوسے کئی سلورم آغو اخبر اولاد اغیب خراب و عادتنو خراب و کارونو سرد اغیب پرورش کئی پرورشوں پا خراب و کارونو سرد کئی پینزم دا پا خراب و کارونو باندے دا تعصب پا بنا باندے خلق جمع کئی تفہیم القرآن
مولانا مودودی رحمه الله بریزی خذ ما صفا ودع ما قدر زاب چا تفسیر ګورم د جماعت المسلمین تفسیر اسلام د کله کله د هغه عالم در قران زکوي الذين كسان كفروا چې کافران دي وصدوا خلق باندې عن سبيل الله دلاره الله اضل برباد دي اعمالهم ذي عملنا كما عملنا ذي برباد دي ویدای ولی ذکر کا سراج المنیر نقطه وای هغه وای چې په دې صورت کې قتال ذکر شو وهم راتو چې جدا خلق منځونه کوي جدا خلق حجونه کوي جدا خلق خیراتونه کوي الله وای اضل اعمالهم دغه خیراتونه تباہ او برباد دغه حجونه تباہ او برباد دار سے لاړو تباہ او برباد شو همدا خبره تفسیر اصل کلام لیکلی دا اغوی اضل اعمالهم اغا عملنا چی خیستی نو چی شرک دیور سر یوزی دون عمل ختم خ اخلاق دستا قیدیان بے اخلاصول صدقات بے ورکول خپلولی بے پاللی میل مستو بے کاو گاونڈیانو سر بے احسان کاو تیر خ کارنے کول خواقی دے خرابوان واللہ وی اضل اعمالهم برباد دینے کا عملنا دے اوس دا څوک دي دا اضل اعمالهم دا څوک دي یو قول دا دی چې دا 12 کسانو په ورځ د بدر کې هغه با خپل لخر له روپۍ ورکولې هغه با خپل لخر له ډوډۍ ورکولا چې تاسو مضبوط شئ د دې لپاره چې دا نبی ختم کړي دعوتونه به کول مشر باغې کا ابو جالو آر چاہتے بیوے چه تب زمان میل مشی خدا نبی لرکا یو باغی کوئی دا دویم دا چه دے نمرات قریش دے چه جماعتنے جوڑاول یامرون مساجد اللہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام بید مسلمان پہ خیمہ کوا چه جماعت جوڑے د مسلمان په خیمه کوا چې ته خلق له ورکه دریم دا چې د دې نمراد اهلی کتاب دي يهود او نصارا مراد دي سلورم دا چې د دې نمراد هر کافر دی هر منافق په مسله باندې خپويږي خزان ننګار کړي اصل اعمال سراج المنیر ذکر کړی او دلته وای اصل اعمال آیات نمبر 8 وګورئ آیات نمبر 8 والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم آکسان چې کافران دي نو هلاکت دی د هغې دپاره وأضل برباد دی اعمالهم نیک عملونه دي دلته بیا وایي چې عملونه یې برباد دي آیات نمبر 2 وګورئ آیات نمبر 2 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم عمل ختم آيات نمبر 8 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم عمل ختم دیر عملنا كيف عمل لا ختم شو الله الله تکرار بگرا وڑے دے زی بزی وی چا عمل ختم دے ولی اول کدن تا ازول اعمالهم اغا ذکر کے چی دیوت نیک اعمال ہوئی فسرین ہوئی مثل الصوم والصلاة وغیر ذالک منزون اکڑے دے روگی نیولی دی علاوان طول لارا دویم دا چی پکم زی کی رازی چی احبت اعمالهم نظرون دا غیر اللہ دا پارا کڑی دی طواف دا قبول نکڑیو اللہ دی زمان کو شیوخو کورڑها رحمت اللہ نازل کاغی نوے مکم چرتا قبر تا بس سجدہ پلاتو مشرکان مو چرتا آغا خلقو دا قرآن قوم خدمت دیو کو چلی دورو تلاو رسل او دانن چی منگا مسلمانان و موحدین یادی کو دا آغا شیوخو دا بدن آغوینی چاگی وینی تو اکڑی دی او خلقو بکڑی مشتلی داغی اثر نن رو
ځکه الله وایي چې ته د غیر الله نه طواف کې غیر الله پسې ځې او بیا د قبرونو نه طواف کې دا عمل ختم. دریم ذکر کړی دی چې د اهل حق خلاف کې نو په احبط اعمالو عمل ختم. ځکه پښتانه وایي ګټندویه ښه دی که ساتندویه؟ وایي ساتندویه ښه دی. ګټه ډېره وکړه خو چې ساتلی نه شي چل پکې عمل د اسمانه پورې تا وکړو خو ته د ساتنې په چل نه پکې عمل ختم. حدیث کې چې راځي قیامت په ورځ به سړی ولاړي د اعمالو ډېرکي به ورسره یو به راشي زما سره دا چل کړی وي وړه بل به راشي دا چل کړی وي وړه دا کوتکشا به یوازې ودرېږي عمل نشته. اعمال ډېر کړي دي په نسبت ځان ته وایي چې ما ډېر عمل نه کړي خو پاتې کړي دي نه دي. یا درې پیرې ذکر کړي دي ځکه زمانې درې دي. یا درې پیرې ذکر کړي دي ځکه د دې د عملونو نه ولا په دنیا کې فائدہ ورکوي نه به ولا په قبر کې فائدہ ورکوي نه به ولا په حشر کې فائدہ ورکوي. او مسلمان او نیک سړی چې عمل کوي دنیا کې هم پیدا قبر کې هم پیدا حشر کې هم پیدا. الله دې زمونږ اعمال په قبر حشر ټول کې مکان. نو ځکه وایي الذین کسان کفروا چې کفر کړی دی وصدوا خلق بندي عن سبيل الله د لارې د الله نه اضل برباد اعمالهم ثوابنا د عملونو داغي. غرائب القرآن لیکي اضل معنا بطل اعمالهم عملونه ختم. والذین کسان آمنوا چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات عمل کوي وآمنوا ایمان راوړی بما په کتاب نزل چې نازل کړی شوی دی علی محمد په محمد علیه السلام باندې. مراد هغه نه د الله کتاب قرآن کریم وهو الحق حال دا دی چې دا قرآن حق دی من ربهم د طرفه د رب د دیونه کفر عنهم سیئاتهم لری بکیانون د دیونه سیئاتهم مصیبتونه د دیو. څوک چې د الله د کتاب سره مینه کوي مصائب الله په خپل لری کوي تکالیف لری کوي واصلح بالهم او صحیح کې حالات د دیو واصلح بالهم صحیح کې حالات د دیو. مدارک وي ایشانهم فی الدنیا وفي امور الدین. د دنیا کې د تکلیف راځي نو الله وایي زید له برابر او په دین کې څه تکلیف راځي نو الله وایي زید برابر واصلح صحیح کې بالهم حالات د دیو. او دا ويصلح بالهم دا رستم را روان دي چې صحیح کې بالهم حالت دیو. آیات نمبر 15 د دیو جن حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایا د شهید لپاره د الله د طرف نه شپږ صفاتونه ورکړي. یو دا چې د الله د دین لپاره تا شهادت بیامون نو ايغفر له في اول دفعه من دم اول وینا چې تاسو کې وشنو الله وتعالى کړي. یو دویم ويرام مقعد من الجنه دتو خود له شي چې په جنت کې دی هغه ځای دی وفات شي خپکهګه مو جنت کې دی هغه ځای دی. ويحلى حلة الایمان جامع مو توا چولې شي هغه جامع او کاری د ایمان خوشاله وي. او څلورم دا ويزور من الحور العين او بعض روایتو کې ويزوج د سره به مخامخ راشي هغه خوره چې غړي سترګې د قبر نه به لري کړی شي. او پنځم ويزوج 72 زوجة من الحور العين او یا حور بعد تراوستلی شي او ويشبع ب70 انسانا من اقاربه او د اویاو کسانو یا د اتیاو کسانو یا د سلو هغه سفارش. روایت ترمذی ذکر کړی. قرآن زکوه واصلح بربا واصلح صحیب کی درس بگی اعمال بالهم د دې حالات ذالک دا مذکور دا اذلال چې خلق دا تکبیر چې دا اصلاح درې وړ کارونه بان الذين بشکا کسان چې کفر کړي دي اتبعوا الباطل تابعدار کړه د باطل. کافر سړی چې دینو دې په باطل پس روان. نبی اسلام دعا کولا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله حق را تو خیر دا اپنا بیداری بھی نصیب کی باطل میں وسعت او خیرات خود باطل میں وسعت نن خو حق او باطل نه
ډوډو هم راغستې که څوک ډوډۍ راکړي واصلح صحیبه کې بالهم د دیو حالات ذالک دا اصلاح دا تکفیر دا اسلام بأن الذين بشکا کسان چې کافران دي اتبعوا الباطل تابعدار کړي د باطل وان الذين بشکا کسان چې ایمان راوړي دي تابعدار کوي د حق طرف دربنا مسلمان هغه مسلمان چې د خپلار کې نقصان نه وي دته په نیکه کې نقصان نه وي دته په استاد کې نقصان نه وي دې ته ایمان وي مو خواینا زما په پارټي کې دې کاغه نقصان کوي نه خو زما پیغمبري نقصان یو کنو کاغه له مزه پرتوب کول الک وای بالکل نقصان کړي دغه غلط خبره کړي دې ته ایمان ستاب لا له غلط خبره کړلا چا د کوي پلان کې دا خبره بس غلطه کړي غلطه وکړه غلطه ته غلطه وي ستارو دې غلط خبره وکړو چا د کوي بالکل وایا ستاره الله عزت نصیب کی چتارا غلطی را ټینګ کړه خو خبر دی دې ته ایمان مو وینا منګ دا خپل د پاره چې غلطه خبره پر توګونه جوړو او کله بل صحیح خبره نه غیره به غلط تعویلات کو نه دا مقصد او دا مقصد نه خبره چې جبرئیل امین چې الله د توبې کو ته ته وحی وشو چې دا مقصد د زړونو پراز باندې الله کوي ته زړه دراز سړي څه خبره وان الذين بشکا کسان چې ایمان راوړل دي اتبعوا الحق تابعدار کوي د حق طرف دربنا كذلك امدارنګ یذب الله بیان الله للناس خلقوا امثالهم ذو حالات امثالهم ذو حالات انجام ذو خلق وسوي فرق سره تبسکه فاذا لقيتم الذين كلجتا سيوزي شرا کسانو سرا کفرو چې کافران دي په میدان جنگ کې فضرب الرقاب اضربوا ضربا ضرب الرقاب اوای په والو سرا په دې چټ چټ کې اوای لړکدا وای کافر مپردا فضرب الرقاب اوای په والو د چټونو باندې حتا د دې پرې ځاس خندمو کلا چې تاسو ډېر قتل وکړو خوینه کوي کړه نو پشد الوساقا بیا کلک کئی تڑن قتلونو ډیرو کلو وینو ډیره توی کړي نو بیا پکې څونی سي بیا بداغي سره سکے فاما منن یا هو احسان دے بعدو پس تړلونا احسان سره کاسي آزاد و اما فدان یا بده پیدیاخ له پس تړلونا حتا تدې پوری تزال الحرب اوزارا چکیدی جنگیان اوزارا خپل سامان نه جنگ الحرب آل الحرب اوزارا سامانونا د جنگ یا اوزارا سامانونا د شر تو بھی مثلی ذالکا دردی د پاره د جهاد ولو یشاء الله کچری د الله اراده وي نو خامخا بدل بیا غسل او د دیونه لیکن امتحان کې الله باز استاسو په باز باندې او کسان چې اوجره شو په لار د الله کې نو یې چره برباد بنشي اعمالهم د دیو عملونه علماء کرامو د دې آیات نه ډېر لوی مسائل راوستلې یو مسله به کې دا استنباطات کړي چې مسلمان هغه جهاد څه لګي دغه د جهاد څه کار دی د مسلمان جهاد دا دی چې د کافر جنگي طاقت او قوت ختم شي صرف گرفتارولو د پاره بجنګ خو چې د کافر طاقت ختم شي یو دا دویم دا قیدیان چې بلاس کرارو نو داغه سر بسکه دیکھے دو مذهب دي یو رائے دا چې قیدی دی لاس تراغه نو تعالی اختیار دی کبي دیت اخله او کاسب ری د دیو جن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ حسن بصری امام عطا حماد بن ابي سليمان فرمایي چې قیدی به واجب نه دته بسنه دیو فرمایي چې د سره هغه پورې جنگ دی چې جنگ شروع او چې جنگ ختم شو ستا په لاس کې راغی نو دی بنول د دیو جن ابن جرير ذکر کړی دی او د ابوبکر جساس پر روایت دی حجاج ابن یوسف د زمانه ظالم
عبد الله بن عمر رضی الله عنه ته یو قیدی حواله کوي دا مړ کاغوي نه نشه زدانه وایي ځکه دا دغه مسلک او چې زه قیدی نشم وجلې دغه شان امام محمد په سیر کبیر کې لیکلي دي واقعا ذکر کړی دی چې عبد الله ابن عامر رضی الله عنه هغه عبد الله ابن عمر ته یو قیدی حواله کو ودا بار بوز عمر کاغوي نه ځکه دا عبد الله بن عمر مسلک دا چې قیدی به وجنی نه درېمه خبره استنباط د دې نه ده چونکه د آیات کې سبا ممانعت نه دی راغلی چې قیدی بنه وجنی د دې وجنه اسلامی حکومت اب سوچ کوي که په بعض قیدیانو کې یو قیدی وجنی یا بطور ضرورت لکه نبی صلی الله علیه وسلم په بدر کې او یا قیدیان ونیو دو کسان دي چې نبی اسلام هغه ته پاتول ولادت والا پاتول یو باغې کې عقبه بن ابي معيط دویم نظر بن حارث د دې سره ضرور غلا دامړه کوي علي رضی الله عنه ته وی دا د مدینه منوره بقیع ته وردن نکا اکه چې مقبره د ټک ټک خدا سیکه کوي چې زه ګرو نه پرې زکه عقبه بن ابي معيط هغه کس چې نبی اسلام با جماعت تراغه او مانځه کو درې نو دا عقبه بن ابي معيط په ولګي نبی اسلام ته صادر واچو د نبی اسلام سترګې مبارک او دا هغه بدبخت چې نبی اسلام بکره ناکله په مسجد حرم کې په کعبه کې ودرې نو دغه په نبی اسلام لپاس لره او کلمي ګندګي پریوان دا بچو او نبی اسلام ته پړکو الله باندې راوي او چې کله په بدر کې راغی نو د نور سره فیصله جوړوي دا پاسه دې سره ضرور غنم دغه شانته په جنگ احد کې نبی صلی الله علیه وسلم ابو عزا او شاعر آی قتل کړ دغه شان نبی اسلام په بنی قریظه کې د يهودو علی کتاب نبی اسلام سره لوز کړو چې موږ ستا خلاف نه کوو احزاب کې چې کله نبی اسلام کور تراغه او لا جامین نوی وستله جبرئیل امین نه وی دا الله نبی تاسو خبر وینا په بنی قریظه قروت هغه وایي چې موږ د نبی سره جنگ نبی اسلام بیا د ټول هغه جامع واغسته وی زما سره به هغه کسان زی چې کم په جنگ احزاب کې شریک او راوځي او چې راوته نبی اسلام راځي یو ته چې پته ولګیږي د په قلاونو کې وتفتید بند شو غټه قلاګانې پنځه شورځ او نبی اسلام باب اسلام د دې سره چې څو تنه ختم شو نو غوځونه دا هغه مشر سره چت کوي د الله نبی ته رحمت للعالمین نبی اسلام ز په خام رحمت للعالمین سوسه شو زمان سره فیصله وکا وی څوک په فیصله کوي نو دونه غوارامین وی تبه نه کې سعد رضی الله عنه فیصله چونکه سعد د دې سره ډیر عمر پاتې شه او د دې ته خیال چې زمو خیال به ساتي او د نبی برکات نبی اسلام تاسو کو آینه سعد څه شو صحابه ورته هغه د سوالین ارتاو شو دي وجوحش شده الايمن دا خې طرفي کریک شو دي نبی اسلام راي ولې اسپس ولې سوالې به سرا واسطه نه پټه خبره وې د مخامخ وې ساده دیو زما خلاف کړ تا چې څه فیصله وکړه به الله او د الله رسول ته منظور وي زو کوم یا د سینال خلق وې چې دا کم ګوډاګان دي زنانه دي ماشومان دی هغه ولله واس ای چې اول لا وېستې مسلمانان ته ځانوال تاسو غلامان شو او چې کوم ځوان دی په دې کې به یو ځوان دی نه پرې دا چې پرې خو دا به خلک وسوري دا پرې دی او نبی اسلام ورته ولاړ دی او یو به بار تراويسته او په تور به دې چټ کړو او چې په دیو کې کوم مشر نبی اسلام دومره قار دی هغه د لتی نیونی او په دې اسمه کې لناواچو ټکی وو او الټه جوړه ویاره می ته ته کته صحیح ویني دا ټول بس نو په بنی قریظه کې نبی صلی الله علیه وسلم ټول وجل په جنگ خیبر کې چې کله کسان گرفتار شو نو نبی اسلام سره یو سړی وجل دا غنمو کنانه بن ابي الحقيق ځکه الله وزمات کړ
په فتح مکه کې نبی اسلام عام اعلان کړو وی چې څوک چا ول امن ورک بس هغه له امن صرف 3 کسانو نبی اسلام یې دی ځامن نو دا زواجنو نو البته دا چې دا فیصله د حکومت وخت وکړ اصلي نشي کولای ها که قیدی تختی یا دا غن خطر او یو فوجي ولګي دا د ملک نو خیر دی به اجازه اوس فقهاو لیکلي دي چې قیدی هغه اسلام قبول کړو نه وي وجه او کدا هغه ورته سم مسله وا حکومت می وجل شي او ډایرکټ سزا به سينور کوي دا غن باول تاسو کې دي ته ولر دي کې ډیرو احکامات ما فسد دوی نور احکامات دې ان شاء الله ثواب یا په دې سم بیا باسو کوم الله دې سي عمل کول توفیق وکړي الله څونه مسلمانان دې په دې حاضر جمع کړي چې په سره دې شری حاجتونه الله دې په خزانه پوره کړي څونه پاتشي الله ټول ته مغفرت نصیب سوچ د قران کریم سره مینه محبت ساتي الله ګورونه غوړ سوچ د قران کریم د خلاف کې بدره دی وي کنزل کې تهمتونه لګي الله د سات عظمت نه پناه او برکت الله د غیب ګورونو کې بي اتفاق پیدا کړي الله حشر نشر د فرعون او قانون سره وکړي الله دغه مخلوق نن د سر د عظمت نه خلاص چې چا د نقصان دی الله تا د خپته د خیری د څوک د اتفاق کوشش کوي الله دغه مسلمانانو له دنیا او د آخرت خوشاله ورکړي د څوک د اتفاقی کوشش کوي الله د سر د عظمت نه واخلي الله زموږ د ټول اتفاق او اتحاد نصیب الله د زموږ حسد او غصه قبول واسي الله د قران کریم د درس تر مرګ پورې زموږ نصیب الله زموږ په دې محرمه نه رحم صدر خور الله مسلمانانو باندې رحم صدر خور الله څومره انسانان چې بادشاہ دی الله ټول ته مغفرت نصیب الله څومره ملګری عاجزانان دي د غیب خزانه او نصیب څومره د اختر ورځ دي د قربانو ورځ دي الله څومره ملګری چې په دې تکل کې ګرځي دي د اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور د ازبرګ شپې ورځ دي الله چې څومره عملونه حاجیان کوي الله د دې په عملونو کې زموږ مستقلی سره ثواب وکړي څو قسم دین خدمت کې په هر جامت الله دا خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وصلی الله تعالی علیه وسلم